د هلمند ولایت عام روغتیا رییس الحاج ډاکټر نقیب الله فاتح د لارښوونې پر بنسټ د باباجي ولسوالۍ د روغتیا مسؤل ملا عزت الله اخوند په نوښت د یادې ولسوالۍ د عمومي شاهراه لپاره د امبولانس بیړني خدمات فعاله شوله ترڅو د بیړنیو پیښو پر مهال ناروغانو ته پر وخت روغتیایي خدمات وړاندې سي او اړتیا لرونکي کسان په چټک ډول روغتیایي مرکزونو ته انتقال سي. د دې خدماتو موخه دا ده چې د باباجي ولسوالۍ اوسیدونکي د بیړنیو حالاتو پر مهال د ژغورنې او انتقال اسانتیاوې ولري. دا خدمات به د ناروغانو د ژوند ژغورلو د پیښو پر وخت د چټک غبرګون او د روغتیایي خدمتونو د ښه کېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي. همدارنګه دا یو مهم ګام بلل سوی دی چې کولی شي د نورو ولسوالیو روغتیایي مسؤلینو ته الهام ورکړي ترڅو هغوی هم د خپلو سیمو خلکو ته د امبولانس او بیړني روغتیایي خدماتو اسانتیاوې برابرې کړي. د خدماتو د فعالیدو په مراسمو کې د باباجي ولسوالۍ ولسوال، امنیه قومندان، د استخباراتو استازي، د امنیتي حوزو مسؤلینو او د روغتیا برخې یو شمېر مسؤلینو ګډون درلودی. ګډونوالو دا اقدام د خلکو لپاره یو مهم او ارزښتناکه ګام وباله او د روغتیا د برخې د مسؤلینو هڅې وستایلې. په وروستۍ کې هغه کسان چې د بیړنیو حالاتو پر مهال د امبولانس خدمات ته اړتیا لري کولی شي له لاندې مسؤلینو سره اړیکه ونیسي.